السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د جنرال میډیا د چینل لیدونکو نیکې هیلې مې ومنئ. په دې چینل کې د جنرال مبین صاحب د ویډیوګانو ترڅنګ یوه بله برخه هم اضافه شوه چې هغه د جالبو ویډیوګانو برخه ده. په دې برخه کې به تاسو ته د نړۍ له هر ګوټ څخه جالب معلومات راټولوم او تاسو ته به په ویډیویي بڼه وړاندې کوم. نو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ چینل سره واوسئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او یوه پوښتنه له تاسو دا نظر هم غواړم چې که تاسو ته دا برخه د خوښې وړ وي نو موږ ته په کمنټ کې خپل پیغام یا خپل نظر پرېږدئ او زموږ څخه د ملاتړ په خاطر د جنرال میډیا چینل سبسکرایب کړئ. ستاسې مغزه کولی شي چې د رښتیاو او درواغو یا مصنوعي خندا او تحقیرآمیزه خندا ترمنځ فرق وکولی شي. ستاسې د مخ په شاوخوا کې داسې ماهیچې موجود دي چې په رښتیاو خندا کې په ارادي ډول نشي کنټرولولی. دا ماهیچې یوازې د خوشحالي په وخت کې خپل رول ښه ادا کوي. په ارټیفیشل مصنوعي او تحقیرآمیزه خندا کې یوازې د مخ ځینې محدوده ماهیچې خوځېږي. نو له همدې امله یې مغزه پیژني چې هسې په درواغو خاندي. په نړۍ کې د هغو خلکو شمېر چې په درواغو خاندي د هغو په پرتله ډېر دي چې په رښتیاو او د زړه له تله خاندي. دا ځوان چې تاسو وینئ دا روبوټ دی چې بینا 48 نومیږي. دا د امریکا په ویسټ پوینټ نظامي پوهنتون کې د فلسفې، مینې او اخلاقو استاد روبو پروفیسر دی. نوموړی له یو بل انسان استاد سره چې د مرستیال استاد په توګه په کلاس کې وي او د 100 نفري سیم د ټولو زده کړیالانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. ټول معلومات لکه د سټنفورډ او اکسفورډ او نورې فلسفي ډکشنریانې، ویکیپیډیا او نور اړوند ټول معلومات پکې ډاونلوډ شوي دي او په سیم کې بیا بې له انټرنیټ څخه درس ورکوي. جالبه یې لا ده چې شاګرد غواړي خبره او نوټ ترې ولیکي، خبره کراره او سوکه درته وایي. د نورو خبرو ته هم غوږ نیوی شي او د شاګردانو سره په مباحثو کې هم تکړه دی. تیر کال یې فلسفي علومو په اړه یو 14 کورس کې هم ګډون کړی او د بریا سرټیفیکټ یې هم اخیستی دی. خو دا چې کار یې بیخي فوق‌العاده نه دی بل انسان استاد ته اړتیا لري. په لاندې عکس کې چې تاسې د انډرومیډا کهکشان وینئ دا زموږ د کهکشان ملکي وی یا اسمان لار د شپې هغه اوږده دوړ او ګرد چې په اسمان کې ښکاري د هغه سره نږدې دی. دا کهکشان زموږ د کهکشان په پرتله 3 چنده ستر دی او کم از کم د 1000 میلیارده ستورو او د 22 میلیونه د ځمکې په ډول سیارو درلودونکی دی. په کائناتو کې همداسې یو تر دې نور ستر کهکشانونه تر 100 میلیارده څخه ډېر اټکل شوی دی. دا کهکشان له ځمکې څخه دومره لرې دی چې که په ثانیه کې 300,000 کیلومتره مزل وکړو نو څه باندې 2.5 میلیونه کاله وروسته به یې ساحې ته ورداخل شو. د میلاټونین هارمون چې د خوب په راتللو کې عمده او مرکزي رول لوبوي د اتاق په رڼا کې د برېښنا په ډېر رڼایي کې د موبایل سکرین له تیزوالي روښنایي سره یې ترشح کېدل مختل او کمیږي. نو که غواړئ چې ښه خوب وکړئ ویده کېدو د اتاق رڼا مکمه یا 0 ګروپ ته راټیټه یا بنده کړئ. د دې هورمون ترشح د عمر په زیاتوالي سره کمیږي. نو ځکه سپین ږیري او زاړه خلک په شنه خړه سهار وختي را پاڅېدلی وي او تاسې ته مبالغه کوي چې والا له وړکتوبه مې سهار وختي را کېناستل عادت دي
او چې سهار د جومات د لاوډ سپیکر لا ټنګ شوی نه وي لکه یو څوک مې چې وچوښوي او نیغ لمانځه ته راکښېنم. تاسې څنګه یاست؟